کاکا صاحب پایپ دغه کوي سورلی مرلی نه کپړې جامې اخلو غریبانان وخت د سره غریبانان جامې هم دا خرڅومه پکې الله له 100 روپۍ راکوي 30 باندې والا مثلا ته په 50 60 باندې خرڅوم زه ګزاره پکې روان هان او په دې کې ولي دې کې ګرانې ډېره ده زمانه خو درت بس دا نه سره ځان او دا موبایل په سو اخیستره حاجی باغونده کې موبایل نه ده هم په 1500 روپۍ غشتو 15 روپۍ دې کې 15 په دې کې دلته کې نو د 15 بچ کې بلکې د 15 بچ کې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې مور جانې خیر دې تاسو څنګه یې د کم ځای د دې لورانو غلې او شاته کم ځای د کاکا صاحب په کم ځای کې نوخار کې جی نوخار کې او دلته څونه واخو شو دلته چې سلويخ کاله دی وشو جی او خاوند دې سګار گئی خاوند مې مړ دی جی کله مړل یو 25 سال شو 25 سال وشو او بچی دې شته نه جی څو بچی دي دوه مېلکان دي او دوه جنکې هغه سګار گئی بدامن ایو زوی مې رشکه چلی او بل 1 to 5 دغه کوي سورلی مرلی سورلی کوي جی بایک یا کوي پایپ د ژوندم خطرېږي بس شکر الحمدلله گزاره به دې کباړ ما بار تر راځو ځان له کپړې جامې اخلو کباړ ولې دا خلک ځو خو په غاټ ګران ځایونو کې صحیح شوزونه له کباړ ته راغلي نو غریبي د بچي نو اصل حکومت سمداد کوي نو داسې مالی دغه شته نو دی وجنه ولې مخکې غریبي وکړه اوس دا غریبي نو وخت د سره غریبانان وخت د سره غریبانان کورم په کرایه لګ خپل هم جی په کرایه کرایه څنګه برداشت کوي دومره بس دا ماشومان نه راکې د غړي بس دا کباړ نه جامې هم دا خرڅومه پکې الله له 100 روپۍ راکوي څه شي خرڅه دا کباړ کپړې له خرڅوم دا پورې مو د چواله بیا پیسه کار گیا بس دا خرڅومه کندل د کې چې وای دی خوښه دا ماشوم سره کپړې دي کنه راشه خو اوس دا کپړې وخه کنه بچي په دې باندې څنګه خرڅه دا لکه دلته چې زوال په 20 30 باندې والا مثلا ته په 50 60 باندې خرڅوم زه گزاره پکې روانه څو کې د ناخلي دا تاسو نه ښکارو خلک راځي خپل پر دې ډېر غریبانه شته چې اخلي رانه هلته خپل کور کې دا سیستم بازار غونډه کې جوړ په خپل کور کې نو خو پای کې تقریبا 100 روپۍ ورځ ته کې بچ کیږي بس 200 250 بیا ډېر مال چرته ولې نه اخلي چې هغه نه دغه وږي دوه ما پیره راکنه یو پیره مې وړه اول دې بلکې تجربه وکړه چې بچات وکړي کی کوي نه زه خو هر جمعه راځم هر جمعه دلته راځم هر جمعه راځي او دې نه علاوه نورم څه خرڅه کې صرف دا نه بس صرف دا خرڅ د عمران خان په حکومت کې ډېر خوشاله وي په دې حکومت د عمران خان او په دې کې ولي دې کې ګرانی ډېره ده او پای کې نو ګرانی نه کې گزاره نو شریف پای کې خو دې نه کمی و نه نو شریف پای کې کمی خو لکه بیا اوس ګرانه شو دا چې بیا عمران خان کو شنو بیا ګرانی رااله او دا نو وسایل ګرانی سره دا من وسیره دا من وسیره داري وسایل او دیوم ځان ته بازار کې ګرځي دا ځان لره د دوسرا وس کوټه بوټانې ځان لواغس دا بوټان دی له بسو واخیسته دا 500 دا دی له 500 روپۍ واسو دا خو بار ډېر ګران دا په 100 روپۍ بارا پته نشته ما چې نه کړه دا دی خو کړ بس راوړم په 50 دا خو په 2-3000 روپۍ بار مارکیټ زه دلته راځم دا کباریان مټول پیژې دي کنه ما سره لګریټ کوي نو په پنجاب کې د پښتنو څنګه ژوند تیریږي بس خې تیریږي مزدور کار دي غریبانه یو ځای بل ځای راغلي بس څوک ځان له مزدوري خواري کوي گزاره را پکې خوشاله پنجاب کې څه تکلیف پکې خوشاله وي شکر الحمدلله څه پیغام دی پښتنو ته نو پښتنو ته دا پیغام دی چې نو اساس مدد کې نه حکومت ته طرف سشتا بچي مونږ دغه واړو بچي دي صدر دره کې نه لګي نو بس دغه څوک مدد کوي څنګه بتا سکے تاغه ته بس پته لګيږي نو بس نمبر رماواله ولو پته وي خپل نمبر دی نه خپل نمبر په کې مسله ته نه په ټلیفون کې ویل شي که څوک سره مدد نمبر وایي خپل نمبر ما نمبر دا شنه موبایل کې دی نمبر دام نه معلوم والله باغیر صحیح پیسې سره ورسته به راکې نمبر باندې په سکرین باندې ایزي پیسې څه پیژنونګا اکاونټ شي نه پیژنه نه موبایل د کوم زمانه خو درت بس دا نه سره ځین او دا موبایل په سو اخیستره حاجی باغونده کې موبایل نه هم په 1500 روپیا غشتو او دا څونه بیټري وباسي دا موبایل دا ورځ نیمه بس یو ورځ وباسي د دې نمبر موږ څنګه را باسو موږ ته څه پته ده نمبر دغه به وخی کنه هغه شټار وته کې ساغه اوس باندې شوی دی باندې شوی نه راځي نمبر مو نمبر نه درځي ستا لوکیشن به کم ځای چې څوک ما دغه تم راځي مدد کول دا پر بدايه تنال ته تاسو مټکیالو کې کم ځای د لوارانو غلې پلان دي سي پلان دي سي ولته څه معلومات وګړي چا معلومات وګړي چې کستا سم مدد الله کې هغه معلومات سره سره زموږ لاندې کور دی زه ساده مهرباني علیکم وعلیکم السلام سلام دی بچي حمزه کم ځای باجوړ کې کم ځای شو او څونه عمر دي ده 13 سال عمر دي او سکول وکنه فهم کې اوس دلته پندای کې څنګه سکول وې خو بس چټیانه راکلی شابه خرڅو
پنډای کې سبق وکړلېږي دلته پنډای کې څو ورځې جوټیانې دي شوې 10 ورځې 10 ورځې شوې او دا شاپوري په څو باندې ورکړې دا یو په 100 روپۍ ورکوم یو په 10 روپۍ کوم یو په 10 ورکړې دا یو او دا 100 والا په 10 والا کې څه فرق دی دا غټ دی دا بل وړو کې دی او په دې کې دا 100 روپۍ بچي 50 روپۍ په دې کې 50 په دې کې د لاس کې نه د 50 بچي بلکې د 50 بچي ها دا ورته څو شاپوري خرڅيږي کله 100 روپۍ کله 200 صرف د 200 روپۍ شاپوري خرڅيږي په پای کې بیا تاسو څه بچت کیږي 100 روپۍ کله ګټه شي کله 200 روپۍ ګټه شي 100 یا 200 ګټه ها دا ولې په دې عمر کې سبق وسه واجه سبق ولې نه وجه شاپوري خرڅه छुट्टियाँ नहीं दी अच्छे और के शौक नहीं तो शाह पर खर्च او پلار دې سګار گئی काटन नहीं बंद है काटन باندې سګئی पिक कयो په کم ځای राजा बाजार की تو باقي باندې گزاره نه کیږي کورم هغه تل کلیلا ولی مړ شي والته تل او نور کوروال نشته نه والی نشته غرور مې هغه نن چټي دا انور خلک یو رو شپږونه سو ایو خنه یو خور ملا یو خور دا شاپر چې تاسو یو ځای کې د 10 روپۍ چې کومه تا وګاټي دا روپۍ ته چاته ورګي مورلا مور دې پیسې کوي بیا هغه ویل کور خرچې به کوي او پلار پر کوم کور خرچې نه چلیږي نه او چې کار شي سبا جوړيږي ډاکټر جوړيږي وس نه اراده کړل چې ډاکټر به جوړيږي نو ډاکټرای د پاره په ډېر سبق وړ مهنت وکړي ته اوس شاپري خرڅه راز چټیاں ځکه ځکه شاپري خرڅو او چې چټیاں نه بیا کور کې سبق وې او څه ټیم دي سار سکول ته ته باندې او بیا څه ټیم راځي کله درې کله دوا دا غینه پاس بیا سکے به مدرسې راځي مدرسې نه څه ټیم راځي مازیګر راځي ها او بیا سکے هغه نه پاس دې قاله کور کې اسناس کور کې نه بیا کتاب ولې نه راځي سبق یاد کی به ما خوستان نیم کې سبق ما خامن نه بعد څه سبقونه وایي اوس تلاوت مدرسې سبق کو مدرسې کوم تلاوت کولای شي او وګا تلاوت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس او پلان ته چې دا شاپري خرڅ وګنه خپل دی اراده کړل ولا دا ولې دا باجوړ والا چې کومه دا سوال نه کوي دا صاحب عمر ډېر شواړی دلته سوال نه کوي او ته خو شاپري راغستې خرڅه سوال نه کوي دا ولې ارا خپل مې وې سوال نه وکړ شاپري خپل خرڅه وای سوال خپل مهنت مزدوري کوي او سوال مزدوري کې څه وي مزدوري کې وای چې الله خوشالي چې خپل الله خوشالي چې مزدوري کې دا درته چا ویلي دا خپل ویلي دا تر روزانه دا وای کنه کله کله راځي کله کله راته وای دا چې تاسو سونه عمر پوری ودا شاپري خرڅه اراده لري سونه پوری کړه دا چټیان پورا شي به رقم پورې خرڅو بس دا غینه پاس بیا چټیان راځي پای کو بیا شاپري خرڅه کا غټ څه شی وکړي نه اسی بابا ټیشن به او ډاکټر ولې جوړيږي ساز ولې جوړ داسې لکه بل څه شی ولې نه جوړيږي ډاکټر خره چې مریضان دغه کې مریضان باندې څه کوي چیک یو ناروغي څوک نه دغه او روپۍ ډیری غټي کنه روپو د پاره وکړم خلکو د خدمت خلکو د پاره او خلکو لاله غوڼه لاله وکړو روپۍ بتی وای لاله وکړو خدمت وکړي او دنه علاوه نور څه کې سبق نه علاوه د شاپر نه علاوه ډرامې ګوري فلمونه ګوري غانې اورې څه کې ډرامې ګوري کوم ډرامې ډېری ګوري بے پناه ډرامه ګوري بے پناه ډرامه کې صحیح هغه کې کو ټول ګوري څه تمنګم کینو څنګه تاسو څه ذکر لې بے پناه ډرامې نه اسم نه څه دې هم دې ذکر څو به چا اکټینګ دې به خوښ شوی نه اچام نه جنې دې به خوښ شو دا الګ دې به خوښ شوی نه څوک دې به خوښ شوی نه اڅ کوم کبوډای خبره به خوښ شو دا ها دا غینه تاسو ذکر لې ټوخه چې ټیم څوک نه ځایږي څنګه څه وخت ذکر سره دې ذکر لې ټپا دې ذکر لگانا دې د څه شری بل ذکر لري اسم دې شیرونه یو تا ګوره نه موبایل ته مې روډ نه پریږي څه وای درته دې موبایل ته مکه نه څه جوړې مګې نه څه وای درته به خرابېږي مو ته کې نه څه خرابېږي بیا سبقونه نه وای واقعي خو خرابېږي کنه تاسو عمر خو ډېر شي دا سلاکان دي چې ټیک ټاک کې کوي څوک څه کوي او ته سبق وای دا هغه دا ورونه څوک څه نه وای نو ځکه او تا دا ورونه وای او ورور دي سبق ویل لري نه هغه څونه عمر ده هغه دوی ځامن دي او د باجوړ نه کله راغلی باجوړ لام انقلاب کې
انقلاب 2000 هغه کې 2010 کې راغلو 2010 کې او بیا اوس یې واپس نه ځي خپل وطن ته زه مهرباني جزاک الله